د دې کلي ماحول او کوڅه ډېره زیاته ښایسته وه. دواړه د بچپن ملګري وو. جرلنډو یو ساده او ډېر ښه سړی و. ده به په پټو کې د خپل پلار سره کار کول. خرپاړو هم ډېر ښه سړی و او د مزاج نه ډېر تیز و. د خرپاړو د پلار سره ډېره ځمکه وه چې په دې کلي کې د هېچ چا سره هم دونه ځمکه نه وه. دغه شان وخت تېرېږي. یوه ورځ د جرلنډو پلار ډېر زیات بیمار شي او په دغه بیمارۍ کې دا وفات شي. د ده د مرګ نه پس جرلنډو د کمرې صفایي کوله چې په هغې کې ورته یو کاپي میلاو شي او هغې کې دا لیکلي چې د خرپاړو پلار چې کومه ځمکه اخیستې وه نو په دې کې یوه حصه د جرلنډو د پلار هم ده په کومه ځمکه باندې چې خرپاړو فصل کوي. جرلنډو چې دا وګوري نو ډېر زیات پریشانه شي ولې چې یو طرف ته د ځمکې غویمه او بل طرف ته دا ډېر زیات خوږ ملګری وي. څه ورځې وروسته خرپاړو په خپل پټو کې کار کوي. جرلنډو ورپسې راشي او ورته وایي خرپاړو زما تا سره خبره ده. نن ماته کور کې کاغذونه میلاو شو کیدای شي یا تیر شوي او یا په غلطۍ باندې خو هغه د دې پټي زما پلار له پیسې نه دي ورکړي. دا خبره چې خرپاړو واوري نو ډېر زیات غوسه شي. د دې څه مطلب دی ولې ته اوس په ما باندې د ځمکې دعوه کې ګوره خرپاړو زه خو تا نه هغه غواړم چې کوم زما د پلار دی او ته خو زما د رور په شان یې اورې زه به په تا باندې دعوه ولې کوم. خرپاړو غوسه کې د دغه ځای نه لاړ شي. دغه شانتي ورځې تېرېږي. بیا دغه فیصله د کلي خلکو له راشي. نو کله چې د کلي خلک فیصله واوري د کلي خلک کاغذونه او ګواهان وګوري نو په آخر کې دا فیصله وکړي چې د خرپاړو په ځمکه کې په ریښتیا د جرلنډو یوه حصه شته. خرپاړو چې کله دا خبره واوري نو هغه په خپله غوسه باندې ډېر پښیمانه شي. زه د الله ډېر شکر ادا کوم چې دا فیصله د ټول کلي په مخ کې وشوه او سچایي مخکې راغله. خو زه دا ځمکه خرپاړو له په ګفټ کې ورکوم ځکه چې ماته مې د خپل پلار عزت او خپله ملګرتیا ډېره خوښه ده. دا خبره چې بیا د کلي خلک واوري نو ټول حیران شي. خرپاړو په جرلنډو پسې راشي د جرلنډو نه معافي وغواړي. جرلنډو تا خو زه نه ګټلم زما په سترګو د لالچ پټۍ تړلی شوې وه. څه ورځې وروستو دواړه دا ځمکه برابر تقسیم کړي او بیا دواړه په پټو کې کار شروع کړي او د هغې ورځې نه د کلي خلکو ته پته ولګي چې کله د ځمکې نه زیات قیمتي څیز رشتې مینه او عزت دی. ودونه ماشومانو د کهاني په دې ځای ختمه شوه. د دې کهانۍ را روان پټ هم په بلې ویډیو ورکوو او که ویډیو خوښه شوي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ او مخکې شیر کړئ.